سلامونه ملګرو ویلکم اگین دا زموږ سره د لینکس لیکچر نمبر 10 دا ان شاء الله موږ تاسو په دې ویډیو کې د لینکس کوم بیسیک کمانډ دی هغه په پای ته رسوو ان شاء الله موږ تاسو بیا بل لیول ته چینکیږو ملګرو د یو څو ورځې درس ځنډېدلی و هغې لپاره بهانه غواړم ځکه له څه مصروفیات و نو هېڅ مې نشو کولی چې تاسو لپاره ټایم پیدا کړم چونکې نن هم رخصت یم دا مې غوره وګڼل تاسو لپاره کوم کورس کې کوم برخه پاتې د هغه مخته ویسم انشاءالله هېڅ ټینشن مه کوئ کومه هغه چې دا کورس به انشاءالله کمپلیټ وایو کمپلیټ کېږي به زه راځم سلایډ کې نن انشاءالله دا بیسیک برخه به چې موږ هغه کمپلیټ کوو او ډېر مهم کمانډ هم دی دا کوم بیسیک کمانډ دی د باندې بیا تاسو هم پریکټس وکړئ کله چې موږ ته ټیچ کړو ملګرو زه راځم چې شته د سلایډ سی پی کمانډ دا سی پی آر دا سی پی آی چې موږ سی پی کمانډ صلاح تر استعمالېږي سی پی کمانډ ملګرو که تاسو په لینکس کې یو فایل وي یا یو ډایرکټري وي یو آډیو ویډیو وي تاسو غواړئ یو ځای څخه کپي کړئ بل ځای کې واچوئ د هغې یو کپي واخلئ دلته سیم په لینکس کې که تاسو غواړئ چې یو ډایرکټري یو فایل هغه کپي کړئ د یو ځای څخه بل ځای ته نو هغې لپاره موږ سره سی پی کمانډ استعمالېږي سی پی ډیش آر دغه یو اپشن دی آر چې د سی پی کمانډ سره استعمالېږي کله چې تاسو سره ملګرو سیمپلی سی پی چې ولیکو او فایل نیم به لیکو فایل نیم مو چې ولیکلو مثال کوم فایل کپي کوئ هغې نه وروسته به تاسو ځای ټارګیټ فایل به ورته ښایي چې مثال دغې ډایرکټري او ډایرکټري ته زه غواړم چې دا فایل کپي کړم یا ډایرکټري سی پی آر نه مطلب دغه دی که چېرته تاسو سره په یو ډایرکټري کې نوره سب ډایرکټري موجود وي هغې لپاره تاسو غواړئ چې ریکرسیولي مطلب چې په هغه کې څومره نور سب ډایرکټري هغه هم راواخله او په یو بلې ډایرکټري کې راته واچوه نو سمپل دی انشاءالله تاسو ذهن ته نه ورځئ خو چې ما ته کار پې وکړو هغې باندې تاسو پوهېږئ کاپي ملټیپل فایل ټو ا ډایرکټري کله چې تاسو غواړئ زیات فایلونه یو ډایرکټري ته کپي کړئ نو دغه هم انشاءالله موږ تاسو ما ته پریکټیکل وکړو سی پی آی ده آی نه مطلب دغه دی ټو پریوینټ سی پی فرام اوور رایټینګ ا سیستم فایل یوز د آی که چېرته تاسو سره په یو ډایرکټري کې تاسو سره یو فایل وي یا یو ډایرکټري وي غواړئ چې د یو ډایرکټري نه بل ډایرکټري ته کپي کړئ خو تاسو آی د دې خاطر اچوئ چې تاسو هلته چې یو فایل موجود وي ماته یو غرو کوي یو لاین راکوي مثال تاسو سره دغه فایل شته آیا غواړئ چې دا هلته کپي کوي بیا نو مطلب د ور رایټینګ نه مخنیوی کوي آی چې ورسره واچوئ مخته راځو بیا پوهېږئ ډېر ښه زه تاسو ته په دې باندې پراکټیکل کار وکړم ایم وي ته بیا ورسته راځو نو دې لپاره به زه راشم چېرته خپل ماشین به راخلاص کړم سره ورچوال ماشین ده بیسیک کمانډ دي هغې لپاره انشاءالله موږ به هغه هلته چې په دې باندې نن بود ورځو نو زه راځم دا رن کوم د افغانانو په ژبه کې مې وویل چې او ډېر دا اصطلاحات استعمالوي زه راځم لومړنی مو سره چې دا سی پی کمانډ د سی پی نه مطلب کاپي فایل زه راځم لومړنی ایلیس کوم تاسو ایلیس سره بلد یاست ایلیس که ماته لیست راکړه چې دلته په دې ډایرکټري کې څه موجود دي دلته ما سره مختلف فایلز موجود دي او ډایرکټري موجود دي زه غواړم چې وکړم د ټیسټ 1 ډاټ ټي ایکس ټي فایل چې دی هغه دی چېرته د علي ډایرکټري ته کپي کول غواړم نو هغې لپاره به تاسو ولیکئ چې سی پی علي او بخښئ ملګرو د فایل نیم به ولیکئ لومړنی دا مونږ سره سورس فایل به ولیکئ مطلب نه سورس فایل به ولیکئ چې کوم کاپي کوئ زه ته چې ټیسټ 1 ډاټ ټي ایکس ټي فایل چې دا کپي کول غواړم چېرته یې کپي کوئ تاسو ډیسټینیشن ورته وښایئ چې ډیسټینیشن ځای زه ورته وایم چې علي ته یې راته کپي کړه علي په نوم کوم ډایرکټري ته دلته دې ته یې راته کپي کړه نو انټر کړئ نو تاسو سره ملګرو کمانډ کمپلیټلی انټر شولو تاسو په کامیابۍ سره یو فایل کپي کړل یو بل ډایرکټري ته زه اوس راځم چیک کوم ایلیس که ماته چې شی علي کوم ډایرکټري چې دغه ماته ایلیس کا نو زه ورته وایم ته وګورئ ملګرو ما سره علي ډایرکټري کې چې کوم د ټیسټ فایل موږ راکړو دلته راغلی ده نو هلته ملګرو دا سمپل دی انشاءالله زه کلیر کړم ایلیس مې کړلو بیا ګورئ دلته ملګرو موږ سره بل شي دی سی پی ډیش آر مو وویلو کوم اپشن چې د سی پي سره استعمالېږي نو تاسو اوس ګورئ زه ملګرو علي یو ډایرکټري ده په دې کې زه ځم نوره سب ډایرکټري جوړوم زه ځم اول سی ډي علي لاړلم علي ته راغلم ایلیس مې کړلو یو دا فایل پروت دی صحیح ده زه یو څو فایلونه نورم جوړوم ټاچ کا ماته علي ون جوړ کا یو فایل مې جوړ کړلو ټاچ
مثال په تور ما جوړ کړلو ټچ که ماته ټیسټ او زه به ام کې ډي آی آر زه یو څو ډایرکټرۍ هم جوړې کړم دلته چې تاسو ته معلومات و ام کې ډي آی آر ومې کړلو چې ټیسټ د ټیسټ په نوم یې چې فایل موجود ده زه ورته وایم چې ماته ټیسټ کلیئر کړه. ګوره ملګرو زه په علي ډایرکټري کې هم څه ده یو ډایرکټري د ایلیس کا زه اوس علي ډایرکټري کې ما 4 فایلونه 3 فایلونه یو ډایرکټري جوړه کړله. اوس زه د دې څخه بیک ځم سی ډي ډر پریس کې دم ویلې دي ملګرو ایلیس مې کړلو زه ګوره بیرته سرته راغلم دې ځای ته صحیح ده. نو علي ډایرکټري کې ما 3 فایلونه یو ډایرکټري جوړه کړله. اوس زه د علي ډایرکټري چې دا غواړم چې یو ځای ته یې کپي کړم. مثال په طور زه راځم د حمید په نوم یو ډایرکټري یا دې ته یا د ډیسکټاپ ته غواړم چې کپي کړم ډیسکټاپ ډایرکټري ته د علي په نوم. خو په دې کې سب ډایرکټریز موجود دي. تاسو په سی پی کمانډ باندې نشئ کولی چې سمپلی تاسو ولیکئ چې سی پی علي ولیکئ علي ډایرکټري کپي کوم چېرته کپي کولم ډیسکټاپ ورته ولیکئ. دا کمانډ تاسو سره دلته صحیح نه دی. زه اوس انټر کړم تاسو ته څه وایي چې ملګرو cp -r not specified optimizing directly علي. تاسو باید د دې سره کوم -r اپشن دی مطلب ریکرسیولی چې کومې سب ډایرکټري دی هغه هم راواخله هغه هم راته کپي کړه ډیسکټاپ ته. نو دې لپاره زه راځم cp -r مې واچولو کوم ډایرکټري راته کپي کړه د علي په نوم ډایرکټري دی په هغې کې سب ډایرکټري هم راواخله هغه چېرته راته کپي کړه ډیسکټاپ ته یې راته کپي کړه. ګورئ ملګرو ډیسکټاپ ته راته انټر کړئ. نو تاسو ګورئ ملګرو هیڅ کوم ایرر مشکل یې رانه کړل مطلب آر کمانډ باندې هیله ده چې پوه شوي یاست چې ریکرسیولی چې په دې کې کوم سب ډایرکټري دی هغه هم تاسو غواړئ چې کپي کړئ ورسره بیا د آر اپشن ورسره استعمالولی شئ. نو زه اوس راځم سی ډي زه سمپلی ایلیس کوم چې شاید ډیسکټاپ ماته ایلیس کړه. په ډیسکټاپ مې ماته فایلونه وهه چې چیف راته دي. زه به راشم سی ډي ډیسکټاپ ته لاړ شم ډیسکټاپ ته لاړ شم زه ډیسکټاپ ته راغلم اوس ایلیس کوم ملګرو. تاسو ګورئ ما سره د علي په نوم کوم ډایرکټري چې د هغه دلته راغلی ده چې موږ د هغې څخه زه اوس په دې کې سب ډایرکټري که تاسو لیست کول غواړئ علي ماته لیست کړه. تاسو ګورئ چې هغه فایلونه ما سره په دې ډایرکټري موجود هغه مو ډیسکټاپ ته راکپي کړه او دلته مو واچوه. دا د موږ سره cp -r اپشن و چې د موږ cp کمانډ سره وکارولم. اوس راځو ملګرو ملټیپل فایل به سره کم ته موږ د یو ځای څخه بل ځای ته کپي کول مطلب تاسو ما سره ایلیس کړم تاسو ګورئ دلته زه سی ډي زین الله ته لاړ شم تاسو زین الله یو نظر چې دی په سی ډي بېرته بیک لاړ شم چې تاسو ته ښه معلومات وشي. راغلم ملګرو کمانډ نوټ پاوند سی ډي اوس دلته ګورئ ملګرو زه غواړم چې ټیسټ 1 ټیسټ 2 دا دوه فایلونه یا دا ټیسټ دا DOCX دا 4 فایلونه په یو وار کپي کړم چېرته یې ویسم مطلب زه بیا د علي فولډر ته راوړم. صحیح ده ګورئ نو زه لومړنی اول چې کوم یو بل ډایرکټري جوړوم ام کې ډي آی آر د چیف نوم ما جوړه کړله ومې لیکلو چې د احمد نه ومې لیکلو ما ته ام کې ډي آی آر د زین الله په نوم یو ډایرکټري جوړه کړه. ګورئ ملګرو ما سره زین الله په نوم یو ډایرکټري دلته ګورئ جوړه شوله. دې کې زه اوس ایلیس کړم ایلیس زین الله ماته کړم. ګورئ ما سره هېڅ هم نشته. نو زه غواړم چې ملټیپل فایل په یو وار کپي کړم د زین الله ډایرکټري ته یې راوړم. نو تاسو خالي سمپلی ولیکئ سی پی کپي کړم ماته چې شی ټیسټ 1 تاسو باندې دلته مې ټیسټ 1 وخی ملګرو ما سره دلته کیبورډ لږ غلط دی هېڅ ټایپینګ نشم ترې کولی. ټیسټ 1.txt همداشان بیا راغلم بل فایل ورته ولیکئ ټیسټ 2.txt همداشان بل فایل ورته ولیکئ test.docx دا فایلونه ګورئ ملګرو 1 2 3 فایلونه ما ورته په یو لاین کې ولیکل. زه غواړم چې مثال صفي کپي کړم دا فایل چېرته کپي کوئ تاسو به ورته ډیسټینیشن فایل ښیم. مثال کوم د زین الله په نوم ډایرکټري دی هغې ته یې کپي کول غواړم انټر کړئ. نو ملګرو دا ملټیپل فایل و چې موږ په یو وار دلته کپي کړل. نو کمانډ سکسسفل انټر شو که ایلیس کم زین الله کوم ډایرکټري ده هغه ماته ایلیس کا ZAI زه ګورئ ملګرو چې ما فایلونه چې دي هغه موږ سره په یو وار دلته راغلي. د هیله ده ملګرو دې باندې پوه شوي یاست. زه راځم چې موږ سره مخته شي د هلته سلایډ کې
ښه دلته راشو سی پی آی دا مو وویلو. ښه سی پی آی نه مطلب چې د ملګرو زه راځم چې سی پی آی سی پی آی نه مطلب ملګرو چې تاسو غواړئ اوور رایټینګ مخنیوی وکړئ. نو که چېرته زه اوس سی پی ډیش آی ورسره واچوم ډیش آی ورسره واچوم دا ګورئ ملګرو چې کوي سی پی ډیش آی ماته چې کړ ټیسټ 1 ډاټ ټی ایکس ټي ماته کپي انټر کړئ. نو دلته ما سره میسنګ پرینټ چې مو واچول ټارګېټ فایل مو نو وښایلو چې چېرته کپي کړه زین الله په نوم ډایرکټري ده زین الله مغلط لیکلی انټر کړئ ملګرو. اوور رایټ مطلب د اوور رایټینګ مخنیوی کوي. تاسو نه هلته پوښتنه کوي چې کوم د ټیسټ 1 فایل چې دا د زین الله کوم ډایرکټري چې دا په دې کې موجود ده آیا غواړئ چې څه وکړئ دا اوور رایټ کړئ هلته یې بیا واچوئ ریپلیس یې کړئ. زه ورته وایم چې که وایم پریس کړلو مطلب یس که که نو هم پریس کړلو تاسو سره به څه کېږي نه به هلته کپي کېږي. صحیح ده دې نه مطلب د هغه دی. نو دلته زه راځم بل چې زموږ سره I to prevent دا هم وویلو ملګرو مخته راځو. دلته که څه ګوره ملګرو واضح لیکلی دي چې to prevent CP from writing system file use the I for interactive option. مطلب interactive option نه مطلب دغه دی چې تاسو یو interactive option درکوي چې آیا غواړئ چې هلته تا کپي کوئ که نه. نو که تاسو سره دغه همون سره هلته سیمپلینګ وکړلو نو د ډسټریبیوشن چې دا مسره لیټسټ هغه ده نو شاید دلته لکه دا اپشن په سیمپل کمانډ کې مونږ ته راکوي. نو تاسو خپل کوم اولډ ورژن استعمالوئ هغې کې وکاروئ. تاسو سره کوم کیدای شي چې دغسې چې سی پي کمانډ استعمالوئ هغې سره تاسو ته کوم ور رایټینګ اپشن درنه کړي نو تاسو کولی شئ چې آی د ور رایټینګ لپاره استعمال کړئ. تاسو ته به یو ور رایټینګ میسیج درکوي چې آیا تاسو غواړئ چې دا فایل هلته کپي کړئ که نه. وای د یس لپاره او نو د نو لپاره ان د نو لپاره. زه مخته ملګرو ایم وي دا ایم وي د صالح خاطر استعمالېږي. ایم وي چې کمانډ چې دی د دوه وظیفې ترسره کوي یو رینیم کوي او بل موو یا کټ ترسره کوي. که چېرته تاسو رینیم فایل ود ایم وي یوز ایم وي ټو رینیم فایل او ټو دې مطلب چې دی مخکې وایي د ایم وي هم سره سره ایم وي ډیش آی د صالح خاطر استعمالېږي. دا هم تاسو ته وایي چې آیا په دې ډایرکټري کې چې یو فایل چې دی هغه غواړئ چې هلته مطلب کټ کوئ اوور رایټ یې کوئ. نو زه راځم دې باندې پراکټیکل کار کوم چې تاسو ته لا واضح معلومات وشي. ګورئ ملګرو دلته دوې خبرې دي کلیرلی غوږ ونیسئ. کسه رینیم که چېرته تاسو سره زه غواړم چې اوس مثال په طور دغه ټیسټ 1 ډاټ ټي ایکس ټي فایل چې دی دا غواړم چې زه موو کړم یا کټ یې کړم. له دې ځای څخه چېرته کټ کړم د حمید په نوم یو ډایرکټري ده یا د علي په نوم ډایرکټري ده. دې ځای ته تاسو به چې ولیکئ ایم وي به ولیکئ او چې به ولیکئ ټیسټ 1 زه ګورم اول چې ما سره حمید کې خو به چې وي نه الیس کم حمید دلته ما سره شته خو نو پرابلم ټیسټ 1 نشته. زه غواړم چې وکړم د ټیسټ 1 ډاټ ټي ایکس ټي فایل دا غواړم چې چېرته یې موو کړم دلته زه راوړم چېرته علي ته یې زه موو کوم دلته پرې کټ کوم لکه موږ کټ اپشن لرو وینډوز کې. نو ایم وي به ولیکئ ایم وي نه وروسته به تاسو چې ولیکئ ټارګېټ فایل به ولیکئ. مثال چې کوم فایل تاسو که موو کول غواړئ نرشن ټیسټ 1 ډاټ ټي ایکس ټي چېرته یې ما ته موو کړه مثال حمید په نوم کوم ډایرکټري ده هلته یې ما ته موو کړه حمید انټر کړئ. ملګرو اوس که تاسو پریس کړئ الیس دلته ګورئ ټیسټ 1 په نوم فایل چې دې ځای څخه مونږ دلته درلودلو هغه څه شولو هغه کټ شولو په بشپړ ډول چېرته لاړلو حمید ډایرکټري ته موو یې کړلو. نو اوس زه راځم ایلیس که ما ته حمید په نوم کوم ډایرکټري ده ایلیس که ګورئ ملګرو ټیسټ 1 ډاټ ټي ایکس ټي فایل دلته راغلی دا د ایم وي اپشن وه. تاسو کولی شئ چې یو ډایرکټري هم موو کړئ. مثال زه ورته لیکم چې د علي په نوم کوم ډایرکټري ده دغه کې که څه سب ډایرکټریز نور هم موجود دي زه دا موو کول غواړم چېرته موو کول غواړم علي ډایرکټري ته. نو تاسو راشئ خلي ایم وي ولیکئ ملګرو ایم وي ډیش آر به ورسره واچوئ ریکرسیولی دې کې څومره نور سب ډایرکټریز دي هغه ټول راواخله راته موو یا کټ یې کړه چېرته یې موو کړه. مثال کوم راته کټ کړه زه ورته وایم چې علي ډایرکټري راته کټ کړه چېرته یې کټ کړه په حمید ډایرکټري کې ما ته واچوه حمید انټر کړئ ډیش ایم وي ډیش آر علي
invalid option envy زرا شم ملګرو ستونزه یې ورکړله انټر کړم یاس ښه ملګرو زرا شم ښه ګورئ ملګرو تاسو کتلی شئ چې مونږ سره چې دی دلته مونږ سره فایل موو کړلو test1.txt کوم فایل چې و هغه یې حمید ډایرکټري ته مونږ سره موو کړلو د دې موو وظیفه وه چې ام وي ترسره بل رینیمینګ ترسره کوي رینیمینګ په هغه حالاتو کې ترسره کوي چې تاسو سره یو ټارګیټډ فایل نه وي زه ورته وایم چې وکړه ما ته ام وي زه اوس دا فایل رینیم کول غواړم لکه مونږ سمپلی وینډوز کې یو فایل رینیم کوو زه وایم چې د دې فایل نیم چې دا test2.txt نه دی ما سره د دې فایل نوم چې دی هغه test3.txt دی زه غواړم چې دا فایل test3.txt ته رینیم کړم نو تاسو به ولیکئ چې test2.txt test2.txt دا رینیم کول غواړم دا فایل غواړم چې رینیم کړم چې شي ته یې رینیم کړم دلته به تاسو فایل ورته ولیکئ چې test3 زه به مثال یا سمپلی ا ورته ولیکم test یا به ولیکو چې test3.txt دی ما ته رینیم کړم ما ته دا فایل رینیم کړ test2 کوم فایل چې دی خو ملګرو یاد ولرئ چې دا ډایرکټري دغه فایل چې کوم لیکئ دا باید نیم وي مطلب دی په نوم باید بل ډایرکټري یا فایل ډایرکټري موجود نه وي که چېرته په دې نیم test3 دا نیم یو ډایرکټري موجود وي دا فایل به راواخلې هغلته به یې موو کې رینیم کوي نه نو تاسو به چې وکئ د test2.txt په نوم کوم ډایرکټري ده دا زه رینیم کول غواړم دا باید موږ سره په سیسټم کې هلته سټون ونه لرئ دلته بیا دغې ته یې موو کوي درته که تاسو غواړئ چې دې ته یې رینیم کوئ دا باید دلته شتون ونه لري نو تاسو چې وکئ سمپلی انټر کوئ ګورئ ملګرو زه اوس ایلیس کوم نو تاسو سره ګورئ test2 کوم فایل چې هغه موږ سره چېشته ته تبدیل شولو test3.txt فایل ته تبدیل شولو دا د چې وظیفه وه دغه د mv موو او یا رینیمینګ ترسره کوي په لینکس کې راځو ملګرو موږ سره بل چې دي تاسو ته راشم مخته سلایډ کې ام وی هم وویل چې ور رایټینګ اپشن لکه سی پی سره تاسو استعمالوئ تاسو ته یو انټراکټیو اپشن درکوي چې هغه غواړئ دا فایل هلته ایګزسټینګ فایل موجود دی غواړئ چې هلته دا ور رایټ کړئ یا موو کړئ که تاسو ورته یا وای ولیکلو یس زه غواړم نو هلته به فایل څنګه شي ریپلی شي او که چېرته ورته ان ولیکلو نو نه زه نه غواړم بیرته به سکیپ شي مخته راځو ملګرو وټ از الیس کمانډ ډېر مهم کمانډ ده چې دا هم ما په بیسک کمانډ کې راوړی دی الیس کمانډ د څه په خاطر استعمالیږي الیس کمانډ د دې خاطر استعمالیږي چې تاسو غواړئ یو لانګ کمانډ د هغې لپاره تاسو یو شارټکټ جوړ کړئ هغه په مؤثره توګه استعمال کړئ مطلب ملګرو که دلته تاسو فکر وي موږ لیکو چې دلته ګورئ الیاس ډاش پی تاسو ته کوم الیاس چې a custom shortcut that represent a longer command or series of command یو د خوښې شارټکټ جوړوئ تاسو او a custom shortcut دی او د خوښې شارټکټ that represent a large command چې زیات کمانډونه په دې کې موجود وي of series command alias command is used to make shortcut from the long command دی یو long command نه تاسو غواړئ چې یو شارټکټ جوړ کړئ هغې لپاره alias ډېر مؤثر دی چې تاسو هلته کله په سرور سایټ کې بکاپ اخلئ نو تاسو ډېر لاین کمانډس لیکئ هغې لپاره تاسو سمپلی الیاس چې وکئ هغې شارټکټ جوړ کړئ یو الیاس یې جوړ کړئ نو هغه کمانډ تاسو خالي ورته لیکئ چې بیکاپ نو تاسو په هغې بیکاپ شارټکټ کې به تاسو زیات کمانډ هلته شارټکټ مهیسي انشاءالله مخته یو پریکټیکل وکړو تاسو ډېر ښه پوهېږئ الیاس به ولیکئ اګزامپل الیاس به ولیکئ ایس یو زه اوس سویچ یوزر ایس یو زه چې کله روټ ته چینج کېږم زه ورته لیکم چې ایس یو روټ لیکم زه ورته چې دا ډول نه غواړم زه ورته لیکم چې خالي چې ایس یو لیکم ما ته د روټ ته چینج کېږي د الیاس په ترو به تاسو الیاس ایس یو مساوي کا د ایس یو روټ دې سره یې مساوي کا یا تاسو سره مثال په طور لانګ کمانډ ایلیس ماینس ایل تاسو لیکئ که نه هغه تاسو لیکئ نو تاسو خالي سمپل لیسټ ولیکئ چې مثال مخته وایو تاسو دلته ډېر مغله کوي دلته راشم دلته ډېر سخت یم
ملګرو تاسو ګورئ alias minus l دا مو ویل مونږ ته لانګ لیست راکوي هغې د ډایرکټري یا د فایل تاریخ راکوي فارمیشن راته ښایي مختلف ډوله معلومات ورکوي alias مونږ ته سمپل معلومات ورکوي تاسو ګورئ نو که تاسو وګورئ ملګرو ماینس l مې ورسره وچولو یا مې چې ولیکل ll مې ولیکلو نو ګورئ ما ته لانګ لیست راکړلو لانګ لیست ما ته راکړلو د ll او alias ترمنځ هېڅ فرق نشته ګوره alias ماینس l دا لیکم هغه هلته مونږ ته لیست راکوي که زه چې ولیکم که ll ولیکم مونږ ته هغه رقم لیست راکوي خو د کوم ll چې دی دغه یو alias دی د څه شي alias دی د alias ماینس l مطلب داسې هلته په سیسټم کې داسې کمانډ جوړ کړی دی چې که چېرته زه ll لیکم مطلب دا ده چې ماته دغه کمانډ سره کوم ته ایګزیکیوټ کېږي نو تاسو کولی شئ چې مثال داسې یو alias جوړ کړئ چې ورته ولیکئ چې زه خالي لیست لیکم لیست ماته د چیرې کوي alias ماینس l د دې کنټینټ به راکوي یا مثال زه ورته لیکم چې زه چې کاپي لیکم یا cp لیکم cp په ځای زه ورته لیکم چې cp کپي که ماته یو فایل چېرته کپي که ماته یو فایل کپي که علی په نوم یو فایل دی دا ماته کپي که یو ډایرکټري ده چېرته یې کپي که حمید په نوم ډایرکټري ده تاسو دا کمانډ تاسو یو دلته شارټکټ جوړوئ د هغې لپاره اوس ګورئ ملګرو زه غواړم چې alias ګورئ alias ماینس l دغه لیکم ماته لانګ لیست راکوي چې مخته به انشاءالله موږ په ډیټیل سره دغه بیا وایو چې فارمیشن چې دی انشاءالله ځینې باندې موږ ډسکس هم کړی دی مثال آناری څوک دی ګروپ یې چې ده ډایرکټري فارمیشن کوم ده ریډ رایټ او کوم طریق جوړ شوی دی او د فایل اصل نیم چې ده زه ورته لیکم چې زه alias ماینس l چې دی دا نه لیکم دې لپاره زه یو alias جوړوم یا زه ورته لیکم چې sudo su root ته مابوزه نو زه دا کمانډ نه ټایپ کوم زه ورته لیکم چې دومره کمانډ زه نشم ټایپ کولی دې لپاره زه یو لاند شارټکټ جوړوم زه ورته لیکم چې خالي s ولیکم نو ما سره دا کمانډ رن کېږي صحیح ده دې لپاره مونږ چې کاروو بیا مونږ alias کاروو زه اوس چې کوم اوس alias زه نه لیکم چې ماته alias دا ډول وینئ زه ورته لیکم چې چیکه alias تاسو به alias ولیکئ alias ولیکم ماته د څه شي is یا list ما سوي که تاسو به ډبل کوټیشن واچوئ سټرکچر یې په دې ډول ده ډبل کوټیشن واچوئ په دې ځای کې تاسو کمانډ ورته ټایپ کړئ د کوم کمانډ لیست کمانډ د څه سره زه چې کله لیست ټایپ کوم کوم کمانډ دې رن کېږي زه ورته لیکم چې ماته دې چې رن کېږي alias ماینس l دا کمانډ دې ماته رن کېږي چې زه کله لیست لیکم تاسو سمپلی انټر کړئ نو مونږ سره یو alias سره کنته شولو په سیسټم کې جوړ شول زه اوس alias ماینس l نه لیکم ځکه چې ما هغې لپاره یو شارټکټ جوړ کړو د alias چې دې ته alias په لینکس کې ویل کېږي نو زه راځم خالي لیست لیکم ګورئ ملګرو ما ولیکلو هغه کوم چې کوم کمانډ مونږ ته دغه وظیفه ترسره کوي ګورئ alias l نو د دې کمانډ وظیفه مونږ چې شته وسپارله لیست دې ته چې مونږ یو شارټکټ یې جوړ کړو ملګرو تاسو سمپلی کسئ زه ورته لیکم چې ما چېرته به زه دلته ګورئ زه غواړم چې چېرته لاړ شم حمید ته لاړ شم په حمید کې چې کوم دی زه اوس alias کوم alias ګورئ ملګرو alias حمید راته alias کوم زه غواړم چې کسې ملګرو زه اوس دلته فعل حل په هوم ډایرکټري کې زه وایم چې زه غواړم چې حمید ته لاړ شم حمید کې د الفونو کوم ډایرکټري دې ته لاړ شم په دې کې کومه بل ډایرکټري ده زه ګورم cd چېرته ځم حمید ته لاړم cd علی ar ده که چې دې ډایرکټري ته لاړم او alias کا ګورئ ملګرو دلته چې نشته زه بل ډایرکټري مې جوړ کړم mkdir ټیسټ دا مې جوړ کړم mkdir array permission deny sudo mkdir array clear کړم ګورئ ملګرو زه بیرته ځم cd اوس alias کوم تاسو ګورئ ملګرو زه وطن چې په حمید کې چې کوم ډایرکټري ده د الفونو ما هغې ته تلل غواړم بیا هغې لپاره به چې وکړم زه په هغې کې چې کوم علي د هغې ډایرکټري ته علي کې ارې ته تلل غواړم تاسو بس بیا لیکئ چې cd ما دلته بوځه حمید ته ما بوځه که نه ګورئ ملګرو حمید کې چې کوم د الفونو ډایرکټري د هغې ته ما بوځه هغې لپاره چې وکړه په هغې کې چې کوم د عرب نوم ډایرکټري ده ما هغې ته بوځه عرب شتون لري
ارې مې جوړ کړو ارې دې ته ما بوزه. نو دا مونږ سره یو لانګ کمانډ دی. دې لپاره زه یو شارټکټ جوړوم. صحیح ده ملګرو. دې لپاره به تاسو شارټکټ سره کوم جوړوئ. ګورئ ملګرو زه دلته راغلم که PWD کوم تاسو ګورئ زه چېرته یم په ارایو ډایرکټري کې دا دې ځای څخه هوم ډایرکټري څخه راغلی یم. نو زه اوس چې کول غواړم بیرته تلل غواړم هوم ډایرکټري ته. هوم ډایرکټري ته تلل لپاره به تاسو راشئ الیس کوئ. ګورئ زه خپل ځای ته راغلم. نو زه داسې کمانډ جوړوم. زه ورته لیکم چې الیس ماته الیس چې کله زه چې لیکم زه ورته لیکم چې مثال په طور ګو مې ولیکل. ګو نه مطلب دغه ده چې مت چې وکړه دا کمانډ رن کړه. CD چېرته لاړ شه مثال حمید ته لاړ شه. تاسو به ملګرو کمانډ کې ډېر احتیاط کوئ حمید چې دا درنه غلط ونه لیکل شي. حمید ته لاړ شه. په حمید کې علي آر دی. دې ته لاړ شه. خو په هغه کې چې کوم ډایرکټري ده علي آر کې هغې کې مونږ سره الیف دی فکر کوم دا ډول ورته ما سره لکه چې دا ډول و. دلته ګورئ ALRIF دې ډایرکټري ته زه دا کمانډ چې کله لیکم دې ډایرکټري ته ګورئ ملګرو ما دغې کمانډ یو الیاس جوړ کړلو. دومره کمانډ ما دا جوړ کړلو. یو شارټکټ مې جوړ کړلو. زه دا لیکم ملګرو ما سره دا کمانډ نو تاسو سمپلی انټر کړئ. ما سره کمانډ کې لږ څه یې راغله CD حمید مې صحیح لیکلی هلته ګورم CD دا کمانډ به سمپلی راواخلم چې زه کله دا کمانډ ټایپ کوم چې دې کېږي. ګورئ ملګرو دا به زه دلته ور پیسټ کړم. وبښئ ملګرو هلته ما سره چې نه و دلته ما سره چې وه مساوي علامه چې هغه نه وه ایکول ټو دا انټر به کوئ. ملګرو ما سره کمانډ سکسسفولي څنګه شولو انټر شولو. اوس که زه په سیسټم کې چې لیکم داسې نه لیکم چې ماته چې وکړه. زه وګورئ ایلیس کوئ. زه ورته نه لیکم چې CD حمید ته لاړ شه. په حمید کې چې کوم بل ډایرکټري ده هغې ته لاړ شه. زه خالي چې لیکم ګو مې ولیکلو. تاسو انټر کوئ. ګورئ ملګرو چې کوم کمانډ هلته ما ورکړی و دلته اتومات ډول زه اوس که PWD کوم زه ډایرکټري څخه چینج شوم. کسې ګورئ زه دلته راغلم حمید ته عارف ته دې ډایرکټري ته راورسم ځکه چې ما د دې الیاس جوړ کړلو. نو هیله ده ملګرو دې باندې پېښ شوي الیاس باندې دلته یو ستونزه شته. دلته ما واضح لیکلی هم دي چې note when we are making alias of command so it temporarily دا ټمپرري موقتي په سیسټم کې ما الیاس جوړ کړلو. هلته ګورئ ملګرو چې کله زه د سیسټم باندې کوم یا د بیش څخه چینج شولم بل بیش ته نو تاسو سره به دا کمانډ سره کوم ته له منځه لاړ شي. نو دې لپاره چې تاسو دا دایمي وکاروئ دایمي ډول په سیسټم کې هغه سټور شي هغې لپاره به تاسو چې کوئ یا بیش کوم پروفایل دا یو فایل یا دا ډاش بیش RC دغه فایل ته به راځئ. دلته به دا کمانډ تاسو په پرماننټ ډول سره کوم ته سټور کوئ. زه راځم سیسټم ته. تاسو ګورئ چې تاسو ته زه دا ګورئ ملګرو اوس ما چې جوړ کړي دي ما ګو جوړ کړلو. د ګو مطلب دا و چې ما ته به ډایرکټ چې کوم ډایرکټري ما ته چې دې ته ما بیایم. تاسو ګورئ زه اوس دلته الریډي یم CD هوم ډایرکټري ته ما به اوس هوم ډایرکټري کې یم که نه که ګو مې بیا ولیکلو ما به عارف ته بیزي بیرته چې کوم په دې کې حمید ته بیا علي ته بیا عارف ته ورسوي. نو دا اوس که دغه ما چې وکړلو یا مې سیسټم بند کړل یا د دې بیش څخه چینج شولم بل بیش ته نو دا کمانډ چې ما د ګو فونوم لکه لومړني سار کې ما جوړ کړی و ګو یا لیست مې جوړ کړی و چې لیست ولیکم. ګورئ لیست کمانډ ملګرو ما سیسټم چې کله کلوز کړه لیست کمانډ د منځه لاړ شوی. د دایمي سټور کولو لپاره به تاسو چې کوئ دا کمانډ به تاسو ځئ چېرته ls minus l دا فکر کوم دا کمانډونه چې دا کمانډ کوم کمانډ ls minus la دا کمانډ چې دا تاسو ته چې هایډن فایل په سیسټم کې ښیي. نو کوم فایل چې دلته ما تاسو ښیلو ګورئ ملګرو دلته ګورئ دا ډاټ بیش RC دغه فایل چې دا هایډن دی نوم نه لري دې طرف ته خالي دا ایکسټنشن ده. نو دا هایډن فایل دا شو کول غواړئ دې ته به ځئ دلته به دا کمانډ سره کوم ته دې شارټکټ به جوړوئ.
دې لپاره به تاسو چې کوئ alias minus LA به ولیکئ د سره چې هیډن فایلز دی هیډن فایل مو چې وښایلی دې فایل ته به تاسو د وي آی یو ایډیټر دې په ترو به لاړ شه او دا کمانډ به هلته چې کوئ هلته به یې ټایپ کوئ ولته به یې پرمننټ ډول څه رقم ته کې سټور کوئ نه وروسته تاسو کولی شئ چې دا په دایمي ډول په سیسټم کې که سیسټم اپ کوئ یا خلاصوئ تاسو سره دا کمانډ یې منځه نه ځي چې او تاسو ملګرو چې کله هم دغه کار ترسره کړو alias یو شارټکټ مو جوړ کړو تاسو بیا سورس به لیکئ او ډاش بیش RC دغه به تاسو یې لکه ریفریش په ډول دغه افیکټ کېږي نه سیسټم باندې چې اوس ګورئ ملګرو مخته مونږ کوو زه راشم خپل سیسټم له ګورئ دلته اوس ما چې ولیکل زه اوس لیست لیکم لیست مې ولیکلو کار نه کوي ځکه چې ما شارټکټ نه دی جوړ کړی زه ورته لیکم چې alias زه چې کله مثال لیست لیکم ما ته د کوم کمانډ رن کېږي دا چې اوس ما جوړ کړو تاسو ملګرو دا په سیسټم کې مې سره چې ده دا په دایمي ډول که زه د سیسټم بند کړم یا د ټرمینل ما بند کړلو دا کمانډ دې منځه ځي زه اوس که لیست لیکم ګورئ ملګرو ما سره کمانډ رن کېږي که بند مې کړل سیسټم ما سره چې کېږي دا کمانډ له منځه ځي دا په دایمي ډول نه دی په موقتي ډول دی د دایمي ډول کول لپاره چې مثال د په دایمي ډول څه سټور کول غواړم سیسټم کې اف کوم بیرته په راتلونکي کې هم دا کمانډ بیا به تاسو چې کوئ هغه به په کوم بیش RC هغه فایل هغه کې به تاسو د ذخیره کوئ نو که تاسو دلته یو کمانډ بل هم ذهن ته راغللو تاسو کولی شئ چې ولیکئ دلته ولیکئ alias دلته سیسټم کار ولې نه کوي دلته ګوره ښه ملګرو کمپیوټر باندې ډېر بوج ده دلته راځم زه مثال لیکم چې alias مې ولیکلو alias dash p دا تاسو ته چې پرنټ کوي کوم چې جوړ شوی alias دی هغه تاسو ته ښیي مطلب alias dash print که ماته چې کوم alias په سیسټم کې جوړ شوی دی که زه انټر کړم نو تاسو ګورئ ملګرو دا alias چې دی دا سیسټم کې جوړ شوی دی alias دا جوړ کړی دی که نه ملګرو تاسو ګورئ دلته alias minus ld ګورئ ملګرو ما alias جوړ کړی دی alias minus l دا کمانډ دی سره یا ll موږ پریس کوو ملګرو د دغې alias minus l alias چې دا دا په سیسټم کې جوړ شوی دی که زه دا مختلف ډوله alias دي دې نه پرنټ کولی شم اوس دا موقتي ډول سره کوم ته دلته ظاهره شوي دي د دایمي ډول ظاهره کولو لپاره به تاسو چې کوئ دلته به زه راشم لومړنی به alias minus LA به ولیکئ کوم هیډن فایل چې دی هغه تاسو د سره کوم ته کوي هاي زه به راشم لږ به دا چې کوم دا به تاسو لږ لوی کوم چې لږ مې سره ښه وښیي انټر مې کړلو ګورئ ملګرو تاسو به کوم فایل ته راشئ ډاش بیش RC ته به راشئ دغې فایل ته به راشئ او دا کوم یا دې ته هم تللی شئ پروفایل فایل ته دلته هم کولی شئ دا دوه فایلونه دي نو زه راځم وي آی یو ایډیټر دی په انټرمیډیټ لیول کې به یې موږ وایو وي آی په ترو زه نوځم هلته یې ډېر تغیرات راولم چېرته ځم ډاټ به واچوئ او د فایل نیم به واچوئ بیش RC دې فایل ته تلل غواړم چې دلته راغلی ملګرو تاسې به سمپلی لاندې راشئ داسې لاندې ګورئ لاندې به تاسو راشئ زر آی په پریس کې سیده ملګرو آی مو چې پریس کړلو تاسو لاندې به راشئ لاندې په دې ځای کې ګورئ ملګرو دلته چې لیکل دي چې یوزر سپیسیفاید alias ان فنکشن دا کوم چې دی دا یوزر جوړ کړي دي د دې لپاره به تاسو راشئ سمپلی که په دې ځای کې ټایپ کوئ دې ځای کې یا لاندې راشئ دې ځای کې سیده ملګرو دلته راشئ زه په دې ځای کې چې غواړم یو alias جوړوم زه ورته لیکم چې کله alias به ولیکئ ورته ولیکئ چې alias is equal to بخای ملګرو list مساوي که ماته د چیز سره د alias minus l سره موږ د یو لاین چې زه کله لیست لیکم دا د موږ سره څنګه کېږي دا ډول دی موږ ته لانګ لیست درکوي دې کمانډ وظیفه دا ترسره کوي یا تاسو بل alias هم جوړولی شئ زه مثال په طور یو بل غږ جوړوم نو موږ سره ټایم هم کم دی ملګرو تاسو په هغې باندې خپل پریکټس وکړئ نو ما دا جوړ کړلو اوس دا په پرماننټ ډول موږ سره دلته سره کم ته شولو ظاهره شو د سیو کولو لپاره دا فایل د سیو کولو لپاره به تاسو چې وکړئ اسکیپ بټن به پریس کړئ شیپ بټن به ونیسئ او کولن ډبل ډاټ چې دي دا به ووایئ او
کیو به ولیکئ رایټ او پیډ د څخه ایگزیټ شي. دا فایل موږ سره کنته شولو سو سیو شولو. نو اوس ملګرو زه اوس لیست پریس کوم. ګورئ ملګرو لیست دا کار کوي ځکه چې ما مخکې جوړ کړو. که تاسو یو بل کمانډ جوړ کړئ زه تاسو ته ویل څه غواړم لکه زه بیرته ځم هغې فایل ته. زه راغلم دلته مثال زه ورته لیکم چې دغه الیس چې دی دا مانا دی خو انزرټ آی به پریس کړئ انزرشن موډ ته به داخل شئ تاسو به دا ډیلیټ کړئ. الیس زه جوړوم زه ته لیکم چې مثال داسې درې وره ایل مې چې ولیکلو ما ته د چیرو کوي دا چې سره مسوي کړه د الیس ماینس ایل سره دا ما ته مسوي کړه انټر کړئ او د څخه اسکیپ شئ. نو اوس که څه ملګرو درې وره ایل چې لیکم وایي چې کمانډ ناټ فاوند ځکه چې دا سیسټم باندې افیکټ شوی نه دی. بل کمانډ چې ما رن کړو هلته ما سره وال نه جوړ شوی و. نو ګورئ ولته موږ ملګرو پرمننټ هم ظاهره کړلو خو چې شول دلته اوس سره هم افیکټ نه د سیسټم کې کار نه کوي. دې لپاره به تاسو چې ولیکئ سورس به ولیکئ سیده ملګرو ډاټ بی بیش ار سی دا فایل به سره کنده لکه ریفریش که ماته دا فایل څنګه کا ریفریش که چې دې کې کوم تغیرات راغله ماته ریفریش که انټر مو کړلو دا فایل اوس ریفریش ولو. که تاسو درې ورته ایل پریس کوئ ګورئ ملګرو ماته چې کوم فنکشن ماته کمانډ ته سپارلی وه دا اوس دایمي ډول سټور شولو ځکه دا سیسټم تر څو پورې ما ختم کړی نه وي یا دا کمانډ ما فنکشن ورته بدل کړی دا که زه سیسټم بندوم بل بیش چینج کوم دا کمانډ به له منځه نه ځي. صحیح ده ملګرو دا د الیس کمانډ وظیفه. نو ملګرو دا موږ سره الیس کمانډ و هیله دا پوه شوي یاست. زه دلته راشم سلایډ کې چې کوم سره چې دی الیس کمانډ ما د هیله د ملګرو پوه شوی ګټې چې دی او یوز کیس چې ده کسټمایزینګ کمانډ د خپل کمانډونو سره کوم ته کسټمایز کولی شئ. شورټینګ لینتي کمانډ یو لوی کمانډ وي د هغې څخه یو شارټ کټ جوړولی شئ او پرسونلایزینګ کمانډ خپل کمانډونه پرسونلایز کولی شئ. پرسونلایز نه مطلب دغه دی چې تاسو د خپلې خوښې ورډز ورته لیکلی شئ. مثال زه ایلیس تی یا بل کوم کمانډ دی په لینکس کې هغه زه نشم ټایپ کولی یا ماته خوند زه د خپلې خوښې لغات سره کوم ته هغه لیکم هغې په ترو د هغه ماته کمانډ رن کېږي. ګټې چې د سیو ټایم ان ایفورټس مطلب موږ سره په وخت کې موږ سره ډېر بچت کوي. لکه ما تاسو ته هلته سی ډي مې ویل خمید ته لاړ شه بیا زه خالي یو کمانډ الیس جوړوم چې خالي ګولي کوم ما ته دومره کمانډ رن کېږي. او ریډیوس ریسک اف ایرر کله چېرته تاسو یو لانګ کمانډ ټایپ کوئ تاسو نه ټیم هم نسې په هغې کې تاسو نه ایرر کېدلی شي په کمانډ کې. نو دې لپاره تاسو سره ایرر کې که تاسو هغه کمانډ په واضح ډول یو ورته الیاس مې ورته جوړ کړو تاسو بار بار رن کوئ نو تاسو د ایرر مخنیوی کوي. امپروو ریډیبلیټي مطلب تاسو کولی شئ چې ځینې کمانډ د لوستلو وړ نه وي تاسو هغې لپاره داسې ریډیبل فارم الیس جوړ کړئ چې هغې باندې پرتونکي کوم خلک سره کم تشي پوهېدلی شي. دا هم وویلو چې تاسو یې نه وروسته چې کله م الیس جوړ کړلو د بیش ډاش پروفایل یا ډاش باش ارسی دغه ډاټ باش ارسی فایل ته به راځئ هلته پرمننټ دا سټور کوئ او ایلیس ماینس ایل مې ووهل چې کوم هایډن فایل چې هغه تاسو شو کوي نو دې فایل ته به راځئ د وي آی ایډیټر په ترو او دا ډول مې سره یو چې ده یو هغه دی تاسو په دې فایل کې یو الیس به ولیکئ چې مثال ایل چې زه لیکم دا د مساوي وي د دې کمانډ سره نو تاسو ایل چې پریس کوئ دا کمانډ به رن کېږي. after save this command in exit mode هغه خبر چې ما وکړل ملګرو سورس فایل به تاسو چې کوئ ریفریش به کړئ. ملګرو تاسو نه انټرویو کې کوېشن کېدلی شي چې مثال د الیاس کمانډ ګټې چې دي اول استعمالو نو دې باندې پریکټس وکړئ چې کوم ما دلته ټیچ کړلم. ملګرو موږ سره دغه چې د لینکس د بیسیک کمانډ وروستنی ویډیو او که کوم کمانډ بیسیک پاتې شوي تاسو نه پوهېږئ هغه ما سره کمنټ کې شیر کولی شئ. انشاءالله ما ته مونږ ذهن کې کوم بیسیک کمانډ راتلل او بیسیک کمانډ به انشاءالله پاتې نه وي چې هغه باندې مونږ کار نه وي کړی نو تاسو به راتلونکي کې بل لیول ته یا انټرمیډیټ لیول ته چینج کېږو تر هغې هم په لوی الله بخښونکي خدای سره ملګرو چینل سبسکرایب کوئ او بیل آیکن باندې کلیک کوئ تر څو نوي ویډیوز اپلوډ کوم تاسو ته په وخت رسېږي.